کیم کس چې قرباني کو د دغه زناور د هر وشته په بدله کې الله تعالی د انسان ته یو نیکی ورکوي او داسې هغه زناور چې په ابوند وشته نه وي په ابوند وړي وي لکه میز شو ماش دا داسې زناور دی چې په دا باندې وړي دي الله تعالی د دغه وړي په بدله کې هر انسان ته د یو وشته په بدله کې یو نیکی ورکوي. حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل شوی دی چې قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما هذه الاضاحی صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا پښتنه وکړه یا رسول الله ما هذه الاضاحی دا قربانی ته شای دی د قربانی حیثیت ته شای دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام دا د توسه پلور حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام سنت او طریقه دو. صحابه کرام بیا پښتنه نه وکړه فمالنا فیها یا رسول الله اے د الله پیغمبر د الله رسوله میشتو د دغه په بدله کې ته شاملويږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بكل شعره حسنه توستو د دغه زناور د هر وشته په بدله کې یو نیکی ملويږي. څومره غټ فضیلت دی. بیا صحابه کرام پښتنه نه وکړه فصوف یا رسول الله اے د الله پیغمبره داسې زناور شته چې پابند وشته نشته پابند وړي دی بیا د یغه په بدله کې مشته سملويږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې په کیم زناور باندې وړي وي د یغه هر وړي په بدله کې الله تعالی ته یو نیکی درکوي. څومره زیات فضیلت دی څومره زیات مقام الله تعالی یو انسان ته ورکوي چې هغه قرباني وکړي. نو قرباني ولته خوان کو چې کله په قرباني نه مخکې دغه قرباني کړل فضیلت ته په ذهن کې وي چې کله د تو سوچ دغه تصور واخلي چې زړه قرباني کوم دغه څومره زیات وشته دي څومره زیات وړي دي په الله تعالی دغه هر وشته د هر وړي په بدله کې متایوانه کړی کوي یو نیکی کوي. نو چې کله فضیلت ته سړی په ذهن کې وي بیا د قرباني کړل یو ځون ته خواندای ځون ته مزایل او داسې کپو قرباني کړل باندې میشتو ستاهید ته شاینه ملاویدلای بیا هم میشتو قرباني کړل زکه چې د الله تعالی حکم دی. خو میشتو ست الحمدلله په دا باندې هر څه ملاویږي دنیوي فواید یې هشته اخروی فواید یې هشته. نو هر انسان ته په چار د چې کله قرباني کو د یغه فضیلت ته خامخه په ذهن کې کښنوي.